نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم. پدی آیتونو کې الله جل شانه عمن والوه دا خبر بیانې سوال فجر الله جل شانه ز قسم دی وی په سبای باندې وليال عشر او قسم دی وی په لاسو شپو باندې دی لاسو شپونه د ذل حجې ولا لشپې مراد دي لکه دا اوس کومه مې شروع ده د ذی قیدی ولا د پسې اوس اسلامي بل مې شروع کیږي څنګه ته ذل حجې ولا مې شیل شي نو دا لاسو شپو باندې الله جل شانه عمن والوه قسم خړلې ده. اوس الله شان ډیر لوی ده دی الله ولا ذات مبارک دا ډیر لوی ذات ته هغه ته قسم خړنو څه ضرورت ده لیکن په دغه لاسو شپو باندې څه قسم خړلې ده د دیو جن خړلې ده څو ایدی ولا شرافت او د دې عظمت طرف ته اشاره ده ورکی چې الله جل شانه قسم خوري چې د لاس شپې دا عام شپې نه دي د ډېر د فضیلت ولا او ډېر شرافت او د عزت ولا شپې دي. دیو جن حضور صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله جل شانه امن والوه ته په دغه لاسو شپو کې دورا عمل محبوب ده کاغه نوافل کوي کاغه ذکر کوي کا تلاوت کوي څوره نیک اعمال لري هغه الله پاک ته په دغه ورځو او شپو کې ډېر محبوب ده بنسبت نور ورځو کې چې نور ورځو کې سړی نیک عمل کوي هغه الله ته دوره محبوب نه ده لکه څوره په دغه شپو کې د لاسو شپو کې الله جل شانه ته محبوب ده. حدیث مبارک کې رسول حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی په دغه لاسو شپو کې لکه مثلا یکم ذل حجین ونی ساتر انم د ذل حجې پورې کوم څوک هم حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو نفلی روزه ونیسي دی انسان ته یوې روزې په بدلی کې د یو کال د روزو برابر اجر ملويږي. او چې سړی د هغه عرفه پر ان روزې ونیولې نو دیتا د انو کالو د روزو برابر اجر ملويږي. اوس ان کال روزې نیول دا ډېر لوی سعادت ولا خبره ده. په دې امت عمرونه لګ دی الله جل شانه امن والوه ورته موکي داسې ور کوي چې هغه موکي په مناسبت سره دا سړی لغونی عمل وکي الله ته اجر ډېر زیات ورکي. نو دی ذل حجې میاشتې کې د ورځې روزې نیول ډېر لوی فضیلت ده او د شپې نوافل کول د شپې عبادت کول حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم دغه ذل حجې ولا میاشتې کې شپې نوافل کوي نیک عمل کوي عبادت ورکی کوي دا د ليله القدر د شپې برابر اجر ورته ملويږي. اوس ليله القدر خير من 1000 شهر د زرو میاشتونه ایوي شپې عبادت دا بهتر ده. نو په دغه شپو کې متاسونه غفلت کې تیری نشي یو ورځ سړی کوشش کوي ورکه روزاني سیدا او انورز دی اختر ورځ خو بیا روزاني کېږي لسمه خو لیکن انورز دی کې عبادت سړی کوي منځ پابندي سره کوي نوافل ورکه کوي د قران کریم تلاوت ورکه کوي شپې دعاګان اهتمام دی کوي نوافل دی ورکه کوي پورا انسانيت د پاره پورا امت مسلمه د پاره په دغه شپو او ورځو کې دعاګانو اهتمام کوي او په خپلم د نیکو اعمال ولا اهتمام کوي ځکه چې دا یو لوی مقرره سیزن ده ډیر بهترین سیزن ده دا متاسو ته الله پاک را نصیب کړي. او د کی و مسله ده هم ده چې متاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا د اراده د قرباني وي چې زب قرباني کوم ناغه ته پکار دغه چې دا څنګه یکم ذل حجه شروع شي د خپل لبخونو کونه د لسونو ولا نکونه همدارنګي بدن مړي څوره وخت دي د نه کټ کوي دې دی وجنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د نه کټ کوي چې د دوله مشابهت د حجانو سره راشي. حجان څه کله ځکه چې د حج پندغه لسوريزو کې کیږي د ذل حجې یوم الترویه یوم العرفه او بیا ایام تشریق ولا ورزي د حج ولا ورزي دي نو احرام په حالت کې حج سره نه خوشبو لګولې شي نو وختک څوک د کټ کولې شي نه کو نه کټ کولې شي نو هغه ځای کې دا مسلمان نه د لړ د دې ځای کې دا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته داسې یو فرمولا وخیله چې ته دې ځای کې ته حجانو سره مناسبت یعنی مشابهت اختیار کا چې د الله سوري زی نو کو نو وختو ته سمه دا مغه کنه دا مستحب عمل څوکم دی قرباني ولا اراده وي چې رز قرباني کوم دي کې دانه د صرف للون کې نه چام قرباني
اراده د چیرې زب قرباني کوم هغه د ویختو او د نکونو کټ کوونو ولا کوشش دی نه کوي او بل دام دی ولا تشریح علما د سیم کوي څو د څوره بدن دا لکه ویخت دی نکونه دی سر نه پخو پوري څه کله دا انسان نیک عمل کوي نو دی من ټول باندې رحمت وریږي نو څه کله رحمت ور منی وریږي نو دیو جن علماء چې تاسو د نکونه او ویخت مکټ کوي ځکه چې تاسو یو جزء د رحمت نه پاتې شي نو نکونه پرېګ دوي ویخته پرېګ دوي چې تاسو یو جزء هم په بدن کې داسې نیوي څنګه من دی الله ولا رحمت نازل نشي او کچری وسړي 40 دن نه زیات شي وي یا 40 دن شي وي بیا هغه د پاره کټ کول دا لازمي او ضروری دي ځکه چې 40 دن نه 5 بیا داسې ویخته ستل نوکان ستل دا بیا جایز نه د شریعت دی ته اجازت نه ور کوي به خامخا کټ کوي ځکه چې ګناه دا ورکی نو تاسو دغه شی ته طرز یعنی نکونو نه کټ کول او همدارنګي ویخته نه کټ کول دا مکی مناسبت سره وي تاسو ګورو کنه کله کله یو انسان د هغه خدمت کوي یعنی واده دا یا همدارنګي مړ شوی دغه خدمت کوي کپړې ټولي خیرنی وي او بدن ټول سکم د خیرن وي دا خدمت کوي خو لیکن د خیرنواله دغه کور ولا ته خوخ وي کڅو کنه تاسو کې چې دا سړی خو ډیر خیران دی نه دا نن د کوم خدمت وکړلو ایمو په خوشحالي کې یا د ایمو په غم کې الان کې کپړې ټول اسخاوي وختې ټول ګډ وډوي خو لیکن هغه خدمت موقع د سیدا چې دا ور منی خلګي او بیا داسې یو مکراشي چې به سړی ګندا ګرځي بیا هغه منی خنلګي چې دا ګندا نه ګرځیدلې خدا موقع د سی وی سدي کې خور منی لګي نو دی موقع کې نکونو کټ کول دی ویختو کټ کول دا بهتره طریقه نه ده بلکې دی ویختو او د نکونو د ذل حجې نه بعد کوم د لسم ذل حجې پورې څو پرې قرباني نه وشي او پرې دا ویختو ته سمای